اسلامي امارت د حفیظ الله امین پر نقش قدم روان شوی. په کابل ښار کې د اسلامي امارت لخوا کور په کور پلټنه او شدید خبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان خپلواکۍ ډلې چارواکي وایي اسلامي امارت د کورونو په پلټلو سره د حفیظ الله امین پیر راژوندی کړی. د خپلواکۍ ډلې د سیاسي کمیټې مشر په کابل کې د کور په کور پلټنه له وګړو څخه د اسلامي امارت د ویرې نښه ګڼي. داود ناجی د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د اقصی امنیتي ادارې ته په اشارې سره ویلي چې دا کړنه د حفیظ الله امین وخت کې د اقصی یادونه ده. اقصی په افغانستان کې د ترقي او حفیظ الله امین د کمونیستي واکمنۍ پر مهال یوه امنیتي اداره وه چې د دولت د سلګونو مخالفانو او بیګناه وګړو د نیولو او وژلو مسؤلیت یې پر غاړه درلود. د کابل پر هوایي ډګر د خپلواکۍ ډلې له راکېټي بریدونو وروسته اسلامي امارت د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ په خیرخانه کې کور په کور پلټنې پیل کړي دي. داود ناجی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کړنه د اسلامي امارت دغه لاپه چې په افغانستان کې یې سرتاسري امنیت راوستی تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ډیره کړي د دغې ډلې د واکمنۍ په 3 کلنه موده کې د 8 میلیونو وګړو کډوالي له ټولیزو وګړو څخه د زندانونو ډکول، د ښځو د اعتراضونو دوام او د رسنیو تړل، دا ټول د افغانانو لخوا د اسلامي امارت نه منل څرګندوي. د ناجی په وینا دا موضوعګانې د اسلامي امارت د واکمنۍ د بې ثباتۍ تر ټولو مهم لامل دي. اسلامي امارت د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د کابل په خیرخانه کې کور په کور پلټنې پیل کړي او راپورونه وایي چې د خیرخانې په سر کوتل کې له 11مې حوزې څخه تر 19مې حوزې پورې د کچالو پوسته کلابند شوي. اسلامي امارت د خپلواکۍ ډلې د راکېټي برید او د کورونو د پلټنې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.